بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الرحمن مهربان یم. د پروژې مدیریت یا پروجیکټ منیجمنت دوم درس. په تیر درس کې مو د پروژې د مدیر په مسؤلیتونو باندې خبرې کړې وې. اوس راځو د پروژې بریالیتوب یا پروجیکټ سکسس ته. د پروژې بریالیتوب یو مهم بحث ده او یو مهمه موضوع ده. اهمیت یې هم په دې کې دی چې د پروژې بریالیتوب او ناکامي د پروژې په مالک یا کلاینټ باندې تاثیر لري، د هغو په پلانونو باندې تاثیر لري. که پروژه کامیابه وي مثبت تاثیر کوي، او که پروژه ناکامه وي طبعا چې منفي تاثیر کوي ور باندې. نو په دې خاطر باندې هم یعنی د پروژې مالک یا اونر طبعا غواړي چې ځان ته معلومه کړي چې آیا دا پروژه کامیابه وه که ناکامه وه. په پخوا وختونو کې یا هغه مروج کوم سیستم چې و، د پروژې د ارزولو لپاره دغه څلور فکتورونه په نظر کې نیول کېدل: وخت، بودیجه، کیفیت او سکوپ. چې آیا پروژه په وخت باندې خلاصه شوې که نه، د بودیجې په داخل کې خلاصه شوې که نه، مطلوب کیفیت لاسته راغلی که نه، او تعیین شوی کیفیت لاسته راغلی که نه. یعنې دغه څلور فکتورونو ته اهمیت ورکول کېده او نظر په دغو څلور فکتورونو باندې د پروژې ارزیابي کېدله چې کامیابه ده که ناکامه ده. اما اوس د پروژې د مدیریت پوهان او تحقیق کوونکي وایي چې نه، یوازې دغه څلور فکتورونه کفایت نه کوي، ځینې نور فکتورونه هم لازم دي تر څو پروژه ورباندې وارزوو یا ارزیابي کړو ورباندې. هغوی ځکه دا خبره کوي، یو مهم دلیل یې دا دی چې د پروژې سټیک هولډرز یا ذیدخل کسان هر یو ځان ته جلا جلا تصور لري او جلا فکر لري، او د پروژې کامیابي د هر یو په نظر باندې بېله معنا لري. نو هر څوک هغه خپل فکر باندې ارزیابي کوي. مثلا په هغې فکتورونو کې یو د پروژې د ګټو مدیریت ده. آیا د پروژې ګټې په صحیح شکل مدیریت شوي دي که نه دي شوي؟ د قرارداد ټول شرایط پوره شوي دي که نه؟ بل د پروژې د کامیابۍ لپاره مهم شرط چې دغه رضایت ده، هم د سټیک هولډرز رضایت چې ټول ذیدخل کسان او ښکېل اړخونه د پروژې څخه خوشحاله دي، راضي دي که نه دي راضي، او هم مشتری یا ګټه اخیستونکی څوک چې دا د دې پروژې څخه استفاده کوي هغه خوشحاله ده که نه ده، ځکه د هغه خوښي مستقیما د پروژې په کامیابۍ باندې تاثیر لري. او کامیابه پروژه هم هماغه ده چې هغه مشتری یا ګټه اخیستونکی کامیاب وي. ځینې فاینانشل مقیاسونه یا مالی مقیاسونه هم شته دي چې په هغه باندې د پروژې کامیابي او ناکامي اندازه کیږي. مثلا نت پریزنټ والیو ده، یا ریټرن آن انویسټمنټ ده، انټرنل ریټ آف ریټرن ده، چې دغه هر یو ځان ته بېل بحث ده، د پروژې په فاینانس پورې مربوط کیږي. وروسته ورباندې غږیږو، خبرې کوو ورباندې، او فارمولونه لري ځان ته، او انشاءالله مثالونه پکې حل کوو. بل پی بیک پیریډ ده چې دا هم ځان ته بېل فرمول لري. دې مطلب دا ده چې څومره سرمایه ګذاري شوې ده په پروژه باندې، دغه سرمایه یا دغه خپل سر باید په څومره وخت کې پوره کړي تر څو موږ دې ته کامیابه پروژه ووایو. یا بینیفیټ کاسټ ریشیو ده، د پروژې باندې چې څومره مصارف شوي دي او څومره عایدات لري یا ګټه ترې لاسته راځي، د هغه ترمنځ یو ټاکل شوی نسبت باید تر څو پروژه کامیابه وي. نو نظر په دغو فکتورونو باندې د پروژې کامیابي او ناکامي اندازه کیږي. ځینې نور فکتورونه هم شته دي چې دلته موږ دغه ترېنه راخیستي دي. یو مهمه خبره دا ده چې کیدای شي پروژه نظر ځینې فکتورونو ته کامیابه وي خو نظر ځینې نورو ته ناکامه وي. مثلا پروژه نظر وخت ته کامیابه ده خو کیفیت یې ضعیف ده، نو موږ وایو چې پروژه مطلق کامیابه ده، مطلق ناکامه ده. داسې نشو ویلی. موږ وایو چې پروژه نظر کیفیت ته ناکامه ده خو نظر وخت ته کامیابه ده، یا پروژه نظر کیفیت ته او نظر تعیین شوي سکوپ ته کامیابه ده خو نظر وخت ته او نظر په بودیجې باندې ناکامه ده، چې په زیاتره پروژو کې همدغه مشکل موجود وي چې په خپل وخت نه خلاصیږي او له ټاکل شوي بودیجې څخه زیاته بودیجه مصرف کوي. ځینې وخت داسې هم کیدلی شي چې پروژه نظر بودیجې ته، وخت ته، کیفیت ته او سکوپ ته کامیابه وي خو د تجارت یا بزنس له نقطې نظره ناکامه وي. دا څه وخت واقع کیږي؟ دا
هغه وخت واقع کیږي مثلا د پروژې په جریان کې مخکې له ختمېدو نه د بازار تقاضا یا غوښتنې بدلې شي او د مارکیټ هغه محیط تغیر وکړي. مخکې خلکو یو شی غوښته، یو شي ته ترجیح ورکوله، اوس بل شي ته ترجیح ورکوي. نو په دغه صورت کې چې د بازار تقاضا بدله شي او پروژه د مخکینیو تقاضاو په نظر کې نیولو سره ډیزاین شوي اوسیږي، طبعا چې پروژه د تجارت له نقطې نظره ناکامیږي. یو مثال بل هم تاسو سره شریکوم. د قرارداد یوه نوع ده چې هغې ته بلډ آپریټ ترانسفر وایي. مثلا یو پل جوړیږي، دولت دا پل یو شرکت ته په قرارداد باندې ورکوي. قراردادي د دې پل ډیزاین هم ترسره کوي، جوړوي هم، مصارف ټول ورباندې قراردادي کوي، شرکت یې ورباندې کوي او دولت له ده سره په یو معلوم نرخ باندې قرارداد کړی ده او د پروژې هغه بودیجه معلومه ده. خو دا بودیجه دولت مستقیما شرکت ته نه ورکوي، بلکې شرکت ته وایي چې کله پروژه خلاصه شوله، دا پل جوړ شو، د دې پل نه چې څومره موټر تیریږي روزانه، د دې عواید به تاسو اخلئ د 10 کلو لپاره یا د 20 کلو لپاره ورسره دولت قرارداد کوي او دولت وایي چې موږ له هر موټر نه مثلا 50 افغانۍ یا 10 افغانۍ ټکس یا مالیه اخلو او دولت وایي چې له دې پول نه په ورځ کې 1 لک موټر تیریږي. مثلا کله چې شرکت مصارف کوي، پروژه ختموي او د دې د اپریشن وخت راځي او دا په کار باندې اچوي، ګوري چې هلته د ورځې 1 لک موټر نه تیریږي بلکې 50,000 موټر تیریږي، چې 50,000 باقي کیږي. نو دولت مجبور دی چې دغه د 50,000 نورو موټرو چې کوم ټکس کیږي هغه شرکت ته له خپل جیب نه ورکړي. نو آیا دا پروژې ته موږ کامیابه پروژه ویلی شو؟ نه، ځکه دلته دولت تاوان کوي او د 50,000 موټرو روزانه د 50,000 موټرو هغه کوم ټکس چې کیږي هغه مجبور دی چې له خپل جیب نه ورکړي. او دا تاوان یې ولې وکړو؟ ځکه له اول نه تخمین او هغه براورد صحیح نه ده شوی. هغه کوم براورد چې شوی د موټرو لپاره چې څومره موټر له دې نه تیریږي روزانه، هغه غلط شوی و. په همدې خاطر باندې دا پروژه، نو موږ څه وایو، دا پروژه ګورئ کیدای شي نظر کیفیت ته، نظر وخت ته، نظر هر څه ته کامیابه ده، خو نظر ګټې ته ناکامه ده. نظر د ګټې په فکتور باندې ناکامه ده، ځکه چې دولت ته ګټه نه کوي بلکې دولت ته تاوان کوي. دا د پروژې بریالیتوب. بل د پروژې د مدیریت نړیوال سټنډردونه دي، مخکې مو هم ورباندې یو څه بحث کړی و. یو د پی امباک یا پروجیکټ منیجمنټ باډي اف نالج دی چې دا د پی ایم یا پروجیکټ منیجمنټ انسټیټیوټ د ادارې لخوا نه جوړیږي او ځان ته کتابونه لري. د پی امباک اوس 6م چاپ راوتلی ده. که د چا په کار وي خپل ایمیل ادرس ما ته په کمنټ کې ولیکئ، زه به انشاءالله تاسو در ولیکم. بل ISO دا یا انټرنیشنل ارګنایزیشن آف سټنډرډایزیشن ده چې کېدای شي په ډېرو ځایونو کې مو دا هغه لیدلی وي، سټنډرډ لیدلی وي تاسو هم، یا برټش سټنډرډ ده او ځینې نور سټنډردونه دي دلته. البته د پروژې د سټنډرډ په انتخاب کې د پروژې نوعه، د تطبیق ساحه، د پروژې د تمویلونکو او مشتریاتو نظریات او ځینې نور فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. نظر په هماغه فکتورونو باندې له یو سټنډرډ څخه استفاده کوي. دا د دې ورځې درس. که کومه پوښتنه یا کوم نظر یا نیوکه لرئ، هیله ده چې موږ سره یې شریکه کړئ او هیله ده چې دا ویډیو هم در سره شریکه کړئ، ځکه چې ډېرونه ورنه مستفید شي. د توجه څخه مو ډېره زیاته مننه. د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.